باره کې مې یو نظم لیکلی دی په دې تیر اختر باندې. تاسو ته جي ډالۍ وي چې بېوسه مور مې جړېدلې وه په دې اختر کې. بېوسه مور مې جړېدلې وه په دې اختر کې، زړه جوړه مې اغوستلې وه په دې اختر کې. یو خوا یتیم وم بل خوا مور سره پیسې مې نه وي. ګرانو کتونکو سلامونه مې واخلئ. بران نادان یم او د نادان ټي وي نه. او ملګرو تاسو به وایئ چې نن کم ګلاب سرناست دی ډېر وخت پس کم از کم یو کال نیم به وکېږي که نه بس. کتونکو اوس بیا کلي ته راغلي یو انشاءالله ستاسو دپاره پروګرامونه هر یو څیز به ریکارډ کوو. باسط صاحب را سره په څنګ کې ناست دی او ډاکټر صاحب را سره په څنګ کې ناست دی. لکه د مار ګیلاس یې ډک کړی دی او څکي. باسط صاحب زمونږ کتونکي ډېر ارماني دي چې باسط صاحب ولې نه راځي ولې نه راځي. نو ما ورته ویم یاره څه مصروفیات د لاسه تاسو ته به مینهوالو پته وي چې مصروفیات څه وي که نه. نو د هغې د وجې موږ نه یو راغلي یو بل سره. ګرانو کتونکو تاسو ته به د دې پروګرامونه اوس انشاءالله په هفته کې به 2-3 راځي تاسو ته. باسط صاحب ته د پروګرام کې خرکلی ستړی مشر ته وایم او دغه کتونکي دي ګوري ارماني ډېر زیات ارماني دي چې یاره باسط صاحب تاسو څه کوو باسط صاحب څه کوو. ځکه ما ته په وټساپ باندې میسیجونه راځي. نو دغه مینهوالو تا سره مینه ده. باسط صاحب ته د پروګرام کې خرکلی ویم. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبې خو بران نادان صاحب ستاسو او د واقف ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم چې زما تر څنګه رالی جي. دا ستاسو مینه ده جي او ستاسو د دې مینهوالو مینه ده. زه خو د دې قابل نه یم خو مینې نو بران نادان صاحب ستاسو د ټولو مینهوالو ډېره زیاته مننه کوم چې زما پوښتنه وکړې او زما تپوس وکړې یو زما تر څنګه راشئ. د غزل نه مخکې یو 2 شعره ویم چې څوک د یار مینه کې غرقاب وي څه پروا یې نه وي. څوک د یار مینه کې غرقاب وي څه پروا یې نه وي. څوک لیوني شي څوک د مینې معجزه وویني. څوک تصور کې او په خیال کې دیدنو کې د یار. څوک ورنږدې شي او څوک د لرې نه کعبه وویني. مننه کوم جي. د یو نظم لیکلی دی په دې تیر اختر باندې. تاسو ته جي ډالۍ وي چې بېوسه مور مې جړېدلې وه په دې اختر کې. بېوسه مور مې جړېدلې وه په دې اختر کې، زړه جوړه مې اغوستلې وه په دې اختر کې. یو خوا یتیم وم بل خوا مور سره پیسې مې نه وې، ځکه لمن زما شلېدلې وه په دې اختر کې. یو خوا یتیم وم بل خوا مور سره پیسې مې نه وې، ځکه لمن زما شلېدلې وه په دې اختر کې. چا به خیرات په ځای بلا خبرې وکړې ورته، هر چا مې مور داسې رټلې وه په دې اختر کې. چا به خیرات په ځای بلا خبرې وکړې ورته، هر چا مې مور داسې رټلې وه په دې اختر کې. کرس پیسې مې مور غوښتلې خو چا ور نه کړلې، په هر یو چم کې ګرځېدلې وه په دې اختر کې. کرس پیسې مې مور غوښتلې خو چا ور نه کړلې، په هر یو چم کې ګرځېدلې وه په دې اختر کې. زغم یې په خپل ځان تېرو مور مې خالونه نه وې. ډاکټر صاحبو زغم یې په خپل ځان تېرو مور مې خالونه نه وې، زړه کې دننه دردېدلې وه په دې اختر کې. د خپلې مور د ستړي ژوند به درته څه وایمه، د خپلې مور د ستړي ژوند به درته څه وایمه، باسطه ډېره کړېدلې وه په دې اختر کې. ډېره مننه. په دې غزل باندې د خط کړی باسط صاحب. دا هغه چاته پته وي چې د چا مور نه. زمونږ مور د روژه کې وفات شوې ده او الله پاک ته ورته جنتونه نصیب کړي. او چې کوم زمونږ مینهوال دا ویډیو ګوري چا چې موریان یي نو ډېر قدر عزت یې کوئ. دعاګانې بیا به ډېر ارمان کوئ او بیا به د بل پروګرام پورې راکړئ اجازت د لوی الله په امان.